سلامونه ملګرو، په دې هیله چې ښه یاستئ. د تیلوین سی اس اس دریمه ویډیو ده او په دې ویډیو کې به موږ په فارمز او لاګین پیج باندې کار کوو. په تیره ویډیو کې موږ په لایوټ او فلیکس بکس او همدارنګه په ګریډ باندې کار کړو چې موږ څنګه کولی شو چې لایوټ سیستم جوړ کړو، همدارنګه فلیکس بکس او ریسپانسیو فلیکس بکس ډیزاین یې کړو او همدارنګه ګریډ هم موږ ریسپانسیو جوړ کړو چې د سمال سکرین لپاره باید سره کمی او همدارنګه د میډیم سکرین لپاره باید ګریډ 100 کالم او د لارج سکرین لپاره 100 کالم. بیا مو یو مینی پروجیکټ باندې کار کړو چې تاسو دلته سورس کوډ لیدلی شئ. په دې ځای کې چې موږ سره دا مینی پروجیکټ چې موږ د اور فیچر سیکشن چې دی دا موږ ډیزاین کړو. که چیرته سمال سکرین شي نو دا باید یو کالم موږ سره وښودل شي، دا ګریډ. که چیرته میډیم سکرین شي نو دا باید 2 کالم موږ سره وښودل شي، او که چیرته لارج سکرین شي باید دا 3 کالم موږ سره وښودل شي. ډیر درس نو تاسو کولای شئ چې تیر ویډیو ته مراجعه وکړئ، دوهمه ویډیو ته، او هلته په کلاسونو باندې ځان پوه کړئ، مطالعه کړئ ترڅو تایلون سی اس اس کې مشکل پیدا نه کړي. هلته موږ مشخصا په ګریډ باندې کار کړو، په فلیکس بکس باندې کار کړو، بیا مو ریسپانسیو ګریډ او ریسپانسیو فلیکس بکس جوړ کړو. په دې ویډیو کې چې موږ په لاګین فارمز او لاګین پیج باندې کار کوو. لومړی راځو فارمز ته. زه به دلته راشم او یو فایل به جوړ کړم. دې ته به زه نوم ورکړم چې لاګین forums.html html5. نو تاسو کله html5 ولیکئ نو تاسو سره دا امیټ کیږي او اتوماتیکلی تاسو سره دا راځي. نو تر هر څه لومړی به موږ دلته راشو او سکرپټ به امپورټ کړو. دلته به درته ولیکم https cdn.tailwind.css.com. دا به سیو کړو او د دې نه وروسته به راشو خپل دا صفحه به سرور کې راوپن کړو. دا صفحه موږ سره راوپن شوه تر څو چې موږ دا سکرپټ لوډ شوی کنه دا لوډ شوی نو دا به موږ معلوم کړو. څنګه به معلومو؟ کلاس ته به راشو او دلته به ولیکو چې بیجی فار ایگزامپل ګری 500 یا 400 دې رقم ولیکئ نو تاسو پته لګیږي چې اوس موږ سره دا سکرپټ چې دی دا لوډ شوی دی. دا به زه بیرته سیل کوم. صحیح ده؟ نو تاسو راښکاري دلته موږ سره وایټ سکرین شو بیرته. نو اوس راځو موږ په انپوټس باندې خبره کوو یا په فورمز باندې خبره کوو. فورمز څه شی دی په HTML کې؟ فورم موږ سره فار ایگزامپل ټیکس ایریا ده، انپوټ ټیکس باکس دی، سلیکټ دی، موږ سره چیک باکس دي یا رادیو بټنز دي. نو دا موږ سره ټول فورمز کې مشتمل دي. صحیح شو؟ نو موږ راځو لومړی په انپوټ ټیګ باندې کار کوو. نو زه دلته لیکم چې انپوټ او په دې ځای کې ورته لیکم چې ټیکسټ. فار ایگزامپل دا دې ما سره یو پلیس هولډر واخلي او دې کې دې ماته وایي چې انټر نیم. نو زه دا سیو کوم. نو دلته تاسو سره یو باکس راځي چې انټر نیم. صحیح شو؟ په دې کې زه یو ټیکس هم لیکلی شم. نو دا موږ سره پراپر انپوټ باکس دی یا ټیکس باکس موږ ورته وایو. صحیح ده؟ نو دلته زه راځم دې ته څه ناڅه سټایل ورکوم. نو لومړی راځو کلاس اچو. په کلاس کې چې دی موږ دا ځینې برخې یا ځینې کلاسونه چې دی موږ په تیرو ویډیوګانو کې لوستي دي. صحیح ده؟ نو که تاسو چېرته په دې باندې سر نه خلاصېږي نو مراجعه وکړئ دوهمې یا اولې ویډیو ته. نو زه لومړی راځم دلته دې ته بارډر ورکوم. نو دا بای ډیفالت یو بارډر هم لري. صحیح ده؟ دا ټیکس باکس تاسو ته ښکاري بارډر لري. زه غواړم چې دا بارډر چینج کړم. صحیح ده؟ نو زه لومړی راځم دلته دې ته بارډر ورکوم او د دې نه وروسته راځم دې ته بارډر کلر ورکوم. فار ایگزامپل ګری 500. دا زه سیو کوم. نو تاسو ته ښکاري چې دا بارډر موږ سره بای ډیفالت اوس راغی په دې ځای کې. صحیح شو؟ مخکې دا بارډر موږ سره موجود نه و. چې کله به تاسو کلیک واخیسته یا فوکس به راغی په دې ټیکس باکس باندې نو بیا موږ سره آوټلاین بارډر راتله. اوس فی الحال چې دی آوټلاین بارډر موږ سره نشته، یعنی ما فوکس دلته په ټیکس باکس باندې نشته دی، خو دې ځای کې ما سره ټیکس باکس بارډر اخیسته دی. په دې نه وروسته زه راځم او دې ته زه لږ پیډینګ ورکوم. صحیح ده؟ نو زه 3 پیډینګ ورکوم، یعنی 3 رېمه پیډینګ دا ما سره واخلي. دا ګوره په پراپر شکل باندې دا ټیکس باکس تاسو سره ښکاره شو او جوړ شو. اوس د دې نه وروسته زه راځم دا کونجونه چې دي دا زه لږ راوند کوم. صحیح ده؟ یعنی داسې راوند کوم، دا کونجونه لږ راتاوم. دا به څنګه کوم؟ دا کلاس موږ لوستی. صحیح ده؟ راوندډ ال جی یعنی لارج راوند کړه. صحیح شو؟ نو دا ګوره په پراپر شکل باندې دا کونجونه تاسو سره راوند شو. یو بل کلاس موږ سره نوی راځي، هغې ته موږ ویټ فول وایو. ویټ فول داسې کلاس دی چې تر څومره دا سکرین زما هارزونټل پراخه کېږي نو دا موږ سره هماغومره دا ټیکس باکس پراخه کېږي. که زه دا سیو کړم نو تاسو ته ښکاري دا ټیکس باکس ما سره اوس پراخه شو. صحیح شو؟ په سمال سکرین کې او همدارنګه په لارج سکرین کې هم موږ سره دا پراخه کېږي. صحیح شو؟ نو دې ځای کې موږ دا ولوسته چې موږ کولی شو چې ټیکس باکس ته بارډر ورکړو. پام مو دی دې ځای کې موږ بارډر ورکړو، بارډر راغلی دی موږ سره. که زه دا بارډر لرې کړم صحیح شو؟ فار ایگزامپل نو زه دا سیو کړم نو تاسو ته ښکاري چې بارډر دې ځای نه حذف شو، ختم شو. که زه دا بېرته کنټرول زیډ کړم نو تاسو سره بارډر راځي. نو دا موږ سره انپوټ ټیکس باکس صحیح شو؟ موږ کولی شو چې دلته راشو یو بل انپوټ موږ ولیکو او دې ته زه ولیکم ایمیل. صحیح شو؟ یعنی ټایپ د دې انپوټ باکس چې دی دا موږ سره ایمیل دی. ایمیل به موږ سره اکسپټ کوي. صحیح شو؟ نو زه اوس راځم دې ته لږ سټایل او ډیزاین ورکوم. نو لومړي سر کې به زه دلته راشم دې ته پلیس هولډر ولیکم، ورته ولیکم چې انټر ایمیل. دا چې تاسو سیو کړئ نو دلته تاسو سره ټیکس باکس راغی. صحیح شو؟ یو دا ټیکس باکس دی، بل دا ټیکس باکس دی. اوس په دې ځای کې چې دی زه به راشم او دې ته به څه ناڅه سټایل ورکړم. نو تر هر څه لومړی راځم او دې ته زه لیکم بارډر، او بارډر چې دی دا د ما سره ګری شي. صحیح شو؟ یعنې خړ رنګ دی واخلي. ګوره بارډر رنګونه واخیسته ما سره. یو بل کلاس زه دلته ورکوم MT5.
صحیح شو. د دې بل د ټیکست باکس د نیم ټیکست باکس نه چې دا د لګ لاندې راشي. صحیح شو. ایمرجنت ټاپ ما ورته ورکړه 15 اوس د دې نه وروسته زه راځم پاډینګ ورکوم نو چې دا تر څو ما سره لګ راغټ شي. صحیح شو. د دې نه وروسته زه ورته لیکم چې ویټ فول، یعنی تر څومره چې ما دا صفحه پراخیږي ما غوښنه ویټ دا واخلي. صحیح شو. په دې شکل باندې ګوره ایمیل موږ سره ټیکست پکې لیکل کیږي. بل دین وروسته زه راځم ورته چې دا د ما سره راوندډ شي. راوندډ مطلب دا دی چې دا کونجونه د ما سره راتاو شي. تاسو ښکاري چې په دې شکل باندې موږ سره دا کونجونه راتاوي. اوس د دین وروسته راځو په یو بل برخه باندې کار کوو، فوکس باندې کار کوو. فوکس دا مطلب چې کله د ټیکست باکس ته فوکس راځي، یعنی زه په دې کې لیکل کوم، دا باید ما سره کم سټایل واخلي. صحیح ده. د دې د آوټلاین بارډر ته ما سره کم شي، نو په دې باندې کار کوم. دلته موږ راشو ورته لیکو فوکس. صحیح شو. په دې ځای کې به ورته لیکم چې آوټلاین ما سره نن. نو زه چې کله آوټلاین نن ولیکم، ګوري دلته چې زما په کله فوکس نو دې ځای کې تاسو ښکاري چې کلر د بارډر چې د موږ سره بلو دی. صحیح ده. بلو 500 دی. صحیح. نو زه اوس راځم دا سیو کوم، دا چې سیو کوم اوس تاسو وګورئ. چې کله دلته کلیک اخلم نو تاسو ښکاري چې هغه آوټلاین بارډر چې کوم یو هغه موږ سره نن شو. بیا دې ته موږ کولای شو چې د فوکس ته موږ یو رنګ هم ورکو. صحیح ده. رنګ مطلب دا چې کله زه دلته فوکس زما راځي باید دا یو ښه پراپر سټایل واخلي، رنګ دی واخلي. صحیح ده. رنګ مطلب کړي، یعنی ګر چاپیره دې یو خسته رنګ راشي. نو موږ ورته دلته لیکو چې رنګ 2. صحیح شو. تاسو اوس وګورئ دلته چې کله کلیک واخلم فوکس زما راغی نو تاسو ښکاري چې یو رنګ ما سره موجود شو. بیا موږ کولای شو چې دې رنګ ته همدارنګه سټایل هم ورکو. صحیح ده. زه دلته لیکم رنګ بلو 500. دا زه سیو کوم، تاسو اوس وګورئ. صحیح شو. ګوره کلر موږ سره سره زیات شو. تاسو دلته ریډ ورکړئ نو ګوره دا کته سیو کوي او دلته کلیک واخلئ نو تاسو به دا رنګ چې دی ریډ کلر کې راځي. صحیح شو. اوس د دې نه وروسته موږ راځو لیبل ته ډیزاین ورکو. صحیح ده. فار ایگزامپل ما سره یو ایمیل انپوټ هم او همدارنګه لیبل له هم لري. نو دا موږ څنګه کوو؟ دلته زه راشم یو ډیپ واچوم. صحیح شو. ډیف ټیګ چې ما کله ولیکه دلته دې ته کلاس ورکوم. فار ایگزامپل empty سلور. صحیح شو. نو زه دلته راځم په دې ځای کې لیکم لیبل. دا لیبل زما سره د څه لپاره دی؟ ایمیل لپاره. دلته زه ورته لیکم چې ایمیل اډرس. تاسو ښکاري دلته ایمیل اډرس لیبل موږ سره راغی. بیا د دې نه وروسته زه راځم او دلته ورته لیکم چې انپوټ ایمیل. صحیح شو. نو دلته ګوره تاسو ښکاري چې انپوټ ایمیل موږ سره هم راغی. صحیح شو. په دې ځای کې ورته لیکم چې پلیس هولډر او دې ځای کې ورته لیکم چې انټر ایمیل فار ایگزامپل. ګوره دلته موږ بغیر د لیبل نه په ټیکست باکس باندې کار وکړو. دا موږ سره ایمیل دی، دا موږ سره نیم دی. صحیح شو. نیم ټیکست باکس دی، دا ایمیل ټیکست باکس دی. نو دلته موږ لیبلونه نه دي ورکړي. اوس چې موږ لیبل سره د ایمیل ټیکست باکس موږ کار کوو. صحیح ده. نو دې ته موږ سټایل ورکوو. دلته empty فورم ورکړئ، یعنی مارجن ټاپ د ما سره دا سلور واخلي، د ایمیل ټیکست باکس نه دا ما سره سره لاندې شي. نو لومړی راځو لیبل ته موږ سټایل ورکوو. نو لیبل ګوره تاسو دلته فکر وکړئ دا دواړه په یو لاین کې دي. صحیح شو. نو دلته موږ یو کلاس ته د بلاک په نوم باندې، نو دا موږ سره سپریټ شي، یعنی جدا بشي. ایمیل اډرس لیبل به پاس پاتې شي، ټیکست باکس چې دی یا انپوټ ټیکست باکس چې دی هغه موږ سره لاندې پاتې شي. نو تاسو ښکاري دا په دې رقم شو. بیا د دې نه وروسته زه راځم ورته وایم چې دا د مارجن باټم واخلي ما سره 2 ریم. بیا د دې نه وروسته زه ورته وایم چې فونټ د ما سره چې میډیم. نو تاسو ښکاري چې ایمیل اډرس لیبل موږ سره سناسه بولډ هم شو او بلاک هم شو. بیا دې نه وروسته زه راځم دې ته زه کلاس ورکوم. صحیح شو. ټیکست باکس ته موږ اوس سناسه سټایل ورکوم. نو لومړی زه ورته لیکم چې د ما سره دې پولي بارډر دی ولري. صحیح شو. بارډر دې سره کمی ګری. دا ټول کار موږ دلته کړی دی، خو بیا ریپیټلی بیا لیکو. صحیح شو. تر څو موږ یو پراپر لیبل او همدارنګه ټیکست باکس بیا ډیزاین کړو. بیا دې نه زه وروسته راځم پاډینګ ورکوم او د دې نه وروسته ورته وایم چې دې کونجونه دي چې دا ما سره راوند دي. نو ګوره تاسو ښکاري چې زه د کلاس سیو کوم دلته پراپر ټیکست باکس ما سره جوړ شو د ایمیل لپاره. اوس د دې نه وروسته زه راځم او دې ته زه نور سټایل ورکوم. فار ایگزامپل فوکس ورکوم. صحیح ده. فوکس کې زه ورته لیکم چې دې آوټلاین ما سره نه دي. نو دا سیو کوم او دلته فوکس زه راوړم. صحیح شو. فوکس مطلب یعنی لیکل پکې کوم. نو دلته ما سره دې د آوټلاین بارډر چې کوم یو دی دا کلر نه اخلي. صحیح شو. یا ناراضي. نو دې نه وروسته زه راځم دلته ورته وایم چې دې فوکس ما سره رنګ 2 شي، یعنی دا رنګ دی چې دا د ما سره واخلي. بیا د دې نه وروسته فوکس بیا ورکوم او دلته ورته لیکم چې دې رنګ د ما سره فار ایگزامپل ریټ 500. نو تاسو دلته راشئ ګورئ پراپر رنګ راځي، ګر چاپیره کړی تی راځي د دې ایمیل انپوټ نه او په دې کې تاسو ښکاري چې ریډ کلر اخلي. صحیح شو. که تاسو بلو غواړئ نو دلته بلو لیکئ، بلو راځي په دې شکل. که تاسو ګری غواړئ نو ګری راځي. صحیح ده. دلته وګورئ ګری راځي. نو په دې ځای کې مهم دا شی چې موږ بلاک ولوسته. صحیح ده. او دلته موږ ویټ فول ولوسته. صحیح ده. یعنی فول ویټ. نو دا دوه کلاسونه چې دا نوی دي موږ سره. او بل فوکس ایونت موږ ولوسته چې کله فوکس راځي په ټیکست باکس باندې نو دلته موږ سره رنګ باید راشي او آوټلاین بارډر سي دي هغه موږ سره باید نن شي. صحیح ده. نو دا برخه موږ نوی ولوسته په دې لیکچر کې.
اوس راځم او پاسورډ فیلډ چې دی هغه زه ډیزاین کوم. صحیح ده. نو هو به هو لکه د ایمیل چې موږ ډیزاین کړ همداسې موږ پاسورډ هم ډیزاین کړو. زه دلته لیکم کلاس empty for صحیح شو، او دلته زه لیکم لیبل، دا به موږ سره څه لپاره وي؟ پاسورډ لپاره وي. دلته به ورته ولیکو چې پاسورډ. دلته به راشو کلاس به ورته ولیکو، دې کلاس ته موږ بلاک کلاس به ورته ولیکو، بیا به MB2 او دې نه وروسته به ما سره دې فونټ میډیم وي. نو تاسو به دلته پراپر پاسورډ لیبل راښکاره شي. بیا دې نه وروسته زه راځم انپوټ پاسورډ ورته لیکم. صحیح شو. په دې ځای کې پلیس هولډر ورته لیکم انټر پاسورډ. صحیح شو. بیا به راشو دلته به کلاس ورته ولیکو، دا به موږ سره بارډر اخلي، بارډر به موږ سره فار ایگزامپل ګری، او د دې نه وروسته موږ ورته وایو چې دې پاډینګ دی موږ سره 3. صحیح شو. او راوندډ LG به ورکړو. دا چې موږ سیو کړو په دې شکل باندې دا پاسورډ فیلډ موږ سره راغی یا ټیکس باکس موږ سره راغی. بیا دې نه وروسته موږ راځو دې ته ویټ ورکړو. صحیح شو. تاسو ته ښکاري ګوره هماغه تکراري کلاسونه دي، خو ما دلته بیا ولیکه او ومې ویلې. صحیح ده. نو نور څه خاص پکې نشته ده. اوس به راشو دلته به یو بټن ډیزاین کړو، دلته به ورته ولیکو چې بټن. صحیح ده. بټن کې ورته ولیکو چې لاګین. دې ته موږ سټایل ورکو کلاس، او دې ته موږ کلر ورکو BG blue 500. په تاسو دا سیو کړئ نو دلته تاسو سره بټن راغله. صحیح شو. بیا به دې ته موږ پاډینګ ورکو، ځان شپږ ریم موږ سره د دې پاډینګ شو. که تاسو 15 ورکړئ نو لږ به پراپر ښکاره شي. صحیح شو. دلته زه راځم empty ورکوم یعنی مارجن ټاپ، دا به زه سناسه را لاندې کوم. دې ته بیا ویټ ورکوم ویټ فول، نو تاسو ته ښکاري چې په دې پراپر شکل باندې دا داسې شوه دا بټن موږ. بیا دې نه وروسته زه راځم او ورته وایم چې د دې ټکسټ چې دی دا ما سره وایډ شي. نو ټکسټ یې هم وایډ شو. بیا دلته چې تاسو کولی شئ چې راوند یې هم کړئ. نو ګوره پراپر شکل باندې دا بټن تاسو سره جوړیږي. بله خبره دا ده چې زه راځم دې ته ایچ اوور پینټ ورکوم. نو مثلا چې کله ایچ اوور مطلب دا دی چې کله زه دا ماوس دلته وړم نو دا د ما سره دا کلر لږ زیات کړي. BG blue فار ایگزامپل 700. صحیح شو. دا به زه را لاندې کوم تاسو ته ښکاره شي. نو تاسو ته ښکاري چې زه کله دلته ایچ اوور کوم یعنی ماوس په دې بټن باندې راوړم، ایچ اوور دا مطلب دی. نو دلته ما سره شي کیږي دا کلر چینج کیږي. صحیح ده. زیاتیږي. بیا دلته یو بل کلاس دی موږ سره ترانزیشن په نوم باندې. ترانزیشن د څه کلاس دی چې دا ایچ اوور چې دا موږ سره سموث کوي. صحیح شو. نو دا موږ سره بټن ډیزاین شو. موږ کولای شو په دې رقم باندې بټن ډیزاین کړو په تایلوین CSS کې. یو ځل بیا تکراروم، دلته به زه راشم کمنټ به ولیکم چې W فول مطلب دا دی چې ویټ فول. صحیح شو. ویټ فول نه مطلب دا دی څومره سکرین زمونږ هارزونټل ویټ کیږي. صحیح ده. نو دا به موږ سره دا ټیکس باکس همدومره پراخه کیږي. بل موږ دلته دا بارډر او بارډر ګری دا موږ مخکې په تیر لیکچر کې لوستي دي، تاسو کولای شئ چې هلته مراجعه وکړئ. صحیح ده. نو دلته نوی درس چې موږ سره په دې کې فوکس ایونت دی. فوکس ایونت دی. صحیح ده. چې دې کې موږ کولای شو چې آوټلاین نن کو د دې ټیکس باکسو لپاره، او همدارنګه رنګ واچو. رنګ مطلب دا دی چې کله زه دلته کلیک اخلم ګوره خړ رنګ موږ سره د انپوټ فیل نه راتویږي، او په دې ځای کې تاسو ګوره ریډ راځي، او دلته چې موږ سره خپل بای ډیفالت ابي رنګ والا راځي یا بلو رنګ والا. نو اوس به راشو په دې باندې به موږ یو مینی پروجیکټ جوړ کړو، یو پراپر لاګین فورم به موږ دلته ډیزاین کړو یا صفحه به جوړ کړو. زه به دلته راشم او په دې ځای کې به یو فایل جوړ کړم login.html. دا صفحه به زه د سرور نه سٹارټ کوم او په دې ځای کې به زه لومړی HTML5 ولیکم. صحیح ده. اوس به دلته راشو سکرپټ به موږ ولیکو او هغه خپل CDN کمپایل چې دی د تایلوین CSS هغه به دلته امپورټ کړو. د چک لپاره به دلته راشو کلاس به ولیکو او دلته به ولیکو چې BG ګری فار ایگزامپل 500. اوس به موږ د خپل صفحه په سرور کې اوپن کړو. نو تاسو ښکاري چې دلته BG ګری مطلب دا شو چې یعنی دا سکرپټ موږ سره لوډ شوی دی. زه به راشم دا به سل کړم، دا به سیو کړو. ښه اوس دلته چې دی موږ به یو کمنټ واچو، دلته به ولیکو چې مین کنټینر ډیپ ټیګ به زه ولیکم. صحیح شو. دا به موږ سره مین کنټینر وي. د دې نه وروسته په دې کې به موږ سره د دې لاګین صفحې څومره ټیګز دي یا همدارنګه ایلیمنټس دي هغه ټول موږ سره په دې مین کنټینر کې راځي. دلته زه یو بل ډیپ ټیګ لیکم. صحیح ده. دا ډیپ ټیګ چې دی دا موږ سره فار ایگزامپل لاګین کارت دی. صحیح ده. نو دې ته به زه نوم ورکړم لاګین کارت. صحیح شو. بیا په دې لاګین کارت کې چې دی موږ به یو H2 ټیګ ولیکو. صحیح شو. فار ایگزامپل H2 او دې ته به زه نوم ورکړم چې لاګین اکاونټ. دا به زه سیو کوم چې دا سره کوم ښکاري. صحیح ده. نو لاګین اکاونټ ټیکس موږ سره هیډینګ 2 موږ سره دلته راښکاره شو. بیا به د دې نه وروسته موږ راشو او دې کې به موږ یو فورم ولیکو. صحیح ده. اوس لپاره اکشن لري دا به دا په دې رقم کوم. بیا به دلته د فورم کې راشو موږ به یو ډیف ولیکو. صحیح شو.
او دې ډیف کې به زه یو لیبل ولیکم. فار ایگزامپل زه ورته وایم چې دا د موږ سره ایمیل لپاره دا لیبل صحیح ده، ایمیل اډرس په دې شکل باندې. بیا دې دا موږ سره یو انپوټ ایمیل ټیکسټ باکس ولري صحیح ده په دې شکل باندې. دلته به زه ورته ولیکم چې پلیس هولډر انټر ایمیل. دا به زه سیو کوم. تاسو ته ښکاري دلته موږ سره لیبل هم راغی او همدارنګه ټیکسټ باکس هم راغی. اوس به زه راشم دا به کاپي کوم، دا به دلته پیسټ کوم صحیح ده، او دې ته به زه دې لیبل ته به زه نوم ورکړم پاسورډ. دلته به هم زه پاسورډ ولیکم صحیح ده. په دې شکل باندې د دې انپوټ فیلډ به موږ سره چې پاسورډ ټایپ به پاسورډ او دلته به هم موږ ورته ولیکو پاسورډ صحیح شو. نو دا د موږ سره دا فیلډ د پاسورډ هم راغی. که زه دلته چې لیکم پاسورډ سټیریک راځي صحیح شو. بیا به د دې نه وروسته زه راشم یو بل ډیف ټیګ به ولیکم او دې ډیف ټیګ کې به چې دی موږ یو لیبل واچو صحیح ده. دا لیبل به په دې خاطر باندې چې ریممبر می، فار ایگزامپل تاسو به لیدلی ریممبر می صحیح شو. په دې کې موږ سره یو انپوټ فیلډ د چیک باکس صحیح ده. نو دا چیک باکس به موږ سره بیا به دې نه وروسته زه ورته ولیکم چې دا به موږ سره ریممبر می. نو تاسو دلته پراپر یو چیک باکس راغی صحیح شو. بیا به دې نه وروسته راشو یو انکر ټګ به واچو تر څو موږ فارګاټ پاسورډ لپاره لینک ولیکو صحیح ده. دلته به راشو انکر ټګ به واچو په دې ځای کې به زه دا اوس لپاره په دې شکل باندې ولیکم. په دې کې به زه ورته ولیکم چې فارګاټ فار ایگزامپل پاسورډ صحیح شو. نو تاسو سره دلته پراپر فارګاټ پاسورډ هم راغی او ریممبر می راغی. بیا به د دې نه وروسته موږ راشو دلته به یو بټن ولیکو او دې بټن ته به موږ نوم ورکو چې فار ایگزامپل لاګین. دا به سیو کو. نو دلته موږ سره لاګین هم را پیدا شو. بیا به دې نه وروسته راشو موږ به ورته یو پی ټیګ ولیکو. پی ټیګ کې به ورته فرضاً داسې ولیکو چې ډونټ هاف ان اکاونټ صحیح شو. کوېشن مارک به واچو. بیا به دې نه وروسته موږ بیا یو انکر ټګ ولیکو او دې ځای کې ورته ولیکو چې ساين اپ. دا به سیو کو. نو زموږ ریکوایرمنټس چې دي هغه پوره شو صحیح شو. اوس به راشو دې ته به سټایل بیا ورکو. خو زه لومړی څنګه کوم راځم دا پراخوم. نو تاسو ته ښکاري چې دا پراپر سټایل هیڅ هم نه لري. نو لومړی راځو مین کنټینر ته. په دې ځای کې زه ورته ولیکم چې کلاس د دې مینیمم هایټ چې دی ما سره صحیح شو. دا د ما سره څومره دی. مینیمم هایټ مطلب دا دی چې د اصلي ما سره څومره فراخه دی د دې سر نه تر دې سره پورې صحیح شو. هایټ نو دا د ما سره د سکرین قدر واخلي صحیح شو. زما سکرین فرضاً هر څومره ریزولوشن لري هایټ او ویډ نو دا باید د هغومره سکرین ریزولوشن ما سره مینیمم هماغومره واخلي صحیح شو. بیا د دې نه وروسته زه راځم او ورته لیکم چې دا د ما سره فلیکس. په فلیکس کلاس باندې موږ په اوله ویډیو او دوهمه ویډیو کې ډېرې خبرې کړي. تاسو کولی شئ چې هلته لاړ شئ او فلیکس باکس صحیح مطالعه کړئ صحیح ده. بیا دې نه وروسته زه ورته راځم چې دې کې ما سره دا ایټم سی ډي دا سنټر ته کړم. نو دا زه سیو کوم. نو ګوره تاسو سره دلته دا هر څه معلومات دې ځای کې سنټر ته راغله. په لیفټ سایډ کې که تاسو دا غواړئ چې دا بیخي سنټر ته راشي یعنی بیخي د سکرین مینس ته راشي نو بیا یو بل کلاس ته موږ سره جسټیفای سنټر په نوم باندې فای سنټر دا چې تاسو ولیکئ او سیو کړئ. نو دې نه وروسته وګورئ تاسو سره دلته دا هر څه سنټر کې راغله. نو د مین کنټینر سټایل موږ سره تکمیل شو. اوس به دې نه وروسته راشو لاګین کارت ته به موږ سټایل ورکړو. لومړی به داسې وکړو چې بیجي دا به وایټ کلر ورکړو دې ته. نو تاسو ته ښکاري چې دا موږ سره بیک ګراوند کلر د دې وایټ شو. د دې نه وروسته به راشو دې ته به شیډو ورکړو. ګوره زه شیډو ورکوم. نو تاسو ته ښکاري داسې معمولي غوندې شیډو راغله. خو که موږ شیډو لږ زیاته کړو نو دا ایل جي ورسره لیکو. نو تاسو ته ښکاري چې شیډو لږ زیاته شو. بیا به د دې نه وروسته راشو دې ته به ووایو چې دا ما سره راونډډ ایل جي کا. نو راونډډ ایل جي کې دا معمولي غوندې راوند کېږي صحیح ده. زه به دا اکسل کوم مطلب دا راوند چې دی دا د ما سره لږ زیات شي یعنې دا کونجونه د موږ سره لږ زیات راوند شي. بیا دې نه وروسته زه راځم دې ته پیډینګ ورکوم. نو پی اته ورته لیکم. نو اته دا ما سره پیډینګ اخلي او بل یو کلاس دی موږ سره د ویټ فول په نوم باندې دا ورته زه لیکم. نو تاسو ته ښکاري چې دا په دې اندازه موږ سره یعنې فل ویټ دی واخیسته صحیح شو. تاسو وګورئ نو دا فل ویټ کې شو موږ سره. اوس د دې نه وروسته به موږ راشو موږ یو بل کلاس لوستی او چې د ماکس ویټ او همدارنګه د اکسل په نوم باندې صحیح ده. کله چې سکرین غټیږي موږ سره دا هر څه موږ سره په سنټر کې راځي صحیح شو. نو که تاسو غواړئ چې میډیم سکرین کې هم باید دا سنټر کې پاتې شي نو تاسو به ایم ډي ورته ولیکئ. نو په پراپر شکل باندې به تاسو سره دا په سنټر کې پاتې کیږي. نو دا موږ سره د لاګین کارت ډیزاین. د دې نه وروسته به موږ راشو
دې هیډینګ ته موږ سټایل ورکړو کلاس صحیح شو او په دې ځای کې موږ ورته ولیکو چې ټیکس 3XL نو دا 3XL ما سره غټ کړه او د دې فونټ چې دی ما سره دا بولډ بیا ورته وایم چې دا ما سره څنګه کا سنټر ته کړه ټیکس سنټر ورته لیکم نو تاسو ښکاري چې دا موږ سره سنټر ته شو دې ته مارجن باټم ورکړو ترڅو یو د بل څخه دا لري شي صحیح ده نو شپږ ورته لیکم نو په دې شکل باندې دا موږ سره یو د بل څخه فاصله واخیستله نو هیډینګ هم موږ سره ډیزاین شو سټایل یې پوره شو اوس به دې نه وروسته راشو فورم ته په فورم کې به لومړی ایمیل ادرس موږ ډیزاین کړو نو د دې ډیپ ته زه سټایل ورکوم او سټایل البته مارجن باټم ورکوم صحیح ده ام بي څلور چې دا یو د بل څخه دا فاصله واخلي بیا راځم دلته دې لیبل ته سټایل ورکوم کلاس او دې کې ورته لیکم بلاک تاسو ته ښکاري چې دا یو بل سره نښتي دي نو چې کله بلاک مونږ ولیکو دا یو بل څخه جدا کیږي تاسو ته ښکاري چې ایمیل ادرس د ایمیل ټیکس باکس څخه جدا شو بیا دې وروسته راشو مونږ ورته ولیکو چې ام بي 2 د مارجن باټم دی ایمیل ادرس لیبل او همدارنګه انپوټ فیلډ یو بل څخه دوه ریم واخلي بیا دې وروسته ورته لیکم فونټ میډیم صحیح ده په دې شکل باندې نو تاسو سره پراپر لیبل چې دا ډیزاین شو ایمیل ادرس لپاره بیا دې وروسته راځم د ټیکس باکس ته سټایل ورکوم دلته لیکم کلاس او په دې کې ورته لومړی لیکم چې بارډر بیا دې موږ سره دا بارډر سره کوم شي ګری شي صحیح شو بیا دې پاډینګ واخلي دا سیف کوم تاسو ښکاري چې په دا پراپر شکل باندې ټیکس باکس موږ سره راښکاره شو بیا دې وروسته موږ نور سټایل ورکو راوند ډیل جی ویډ ما سره دې فل شي صحیح شو په دې شکل باندې بیا موږ فوکس ولوسته نو هغه دلته نور کلاسونه ورته ورکو صحیح ده فوکس او په دې کې ورته لیکم چې دې آوټلاین دې موږ سره نه ني بیا دلته فوکس ته موږ رنګ ورپاس کوو صحیح ده او دې رنګ ته چې دې موږ بیا کلر ورکو نو رنګ تاسو ښکاري چې فرضاً 1500 ورکوم تر څو تاسو سره پراپر دا معلوم شي نو ګورئ دلته موږ سره ایمیل ادرس ټیکس باکس چې دی یا انپوټ فیلډ چې دی دا موږ سره پراپر رنګ اخلي خو زیاتره ریډ نه دلته موږ راشو ګری به ولیکو یا به بلو ولیکو صحیح ده ځکه دا موږ سره پراپر کلر دی دا برخه موږ سره تکمیل شو لیبل هم موږ سره ډیزاین شو انپوټ فیلډ هم موږ سره ډیزاین شو د ایمیل لپاره او اوس به راشو پاسورډ لپاره به دا کارو پاسورډ فیلډ او همدارنګه لیبل به موږ ډیزاین کړو زه دلته لیکم MP4 چې دا د لاندې برخې څخه مارجن واخلي بیا به دلته راشو پاسورډ ته به موږ هوبهو سټایل ورکړو زه دلته لیکم بلاک MB 2 او فونټ یې موږ سره څنګه کړه میډیم نو یو د بل څخه جدا شو سپریټ شو بیا به دې نه وروسته موږ راشو پاسورډ فیلډ ته به چې دی یا پاسورډ انپوټ ته به چې دی موږ سټایل ورکړو صحیح ده نو سټایل هوبهو همدغه رقم دی دا به زه دې ځای نه کاپي کړم او دلته به دا پیسټ کړم دا به زه سیف کړم نو تاسو ته ښکاري چې پراپر پاسورډ فیلډ موږ سره ډیزاین شو بیا به دې نه وروسته راشو او دې ته به موږ یو کلاس ورکړو MB 4 صحیح شو چې دا یو د بل څخه جدا شي او فاصله واخلي ښه په دې ځای کې بیا موږ سره یو بل کلاس دی د فلیکس په نوم باندې تاسو ته ښکاري چې دا یو بل سره ګوره داسې نښتي دي صحیح ده موږ غواړو چې دا یو بل څخه جدا شي نو دلته موږ فلیکس ولیکو او دې نه وروسته موږ ورته ولیکو چې دا د یو بل څخه جدا شي نو د جدا کېدو لپاره موږ یو کلاس لرو د جسټیفای بټوین په نوم باندې یو خو جسټیفای سنټر دی صحیح ده بل چې دی موږ سره بټوین ده نو دا چې زه سیف کړم تاسو ته ښکاري ریممبر می دلته پاتې شو او فارګاټ پاسورډ رائټ سایډ ته لاړ بیا دې نه وروسته راشو دا به موږ ورته ولیکو چې ایټمز د دې چې دي د دې ډیف ټاګ چې دي موږ ته سنټر ته صحیح ده دا موږ سیف کو نو دا ریممبر می چیک باکس او فارګاټ پاسورډ دا ټول په سنټر کې موږ سره راځي صحیح شو په فلیکس کې اوس په دې نه وروسته راشو موږ به دا چیک باکس ډیزاین کو او همدارنګه دا ریممبر می لیبل چې دا به موږ ډیزاین کو نو تر هر څه لومړی زه راځم او دلته کلاس ورته لیکم دا به ما سره فلیکسي صحیح شو او بله خبره دا ده چې د دې ایټمز د ما سره څنګه یې سنټر کې دا زه سیف کوم نو تاسو ته ښکاري چې یو بل سره دا ونښتل صحیح ده نو دې نه وروسته موږ راشو دې ته به ګیپ ورکړو فار ایگزامپل زه 4 ورکوم نو دا ډېر لرې راځي زه به 2 ورکړم صحیح ده یو څه ناڅه اندازه یې راکمه شوه بیا به دې نه وروسته راشو ورته به ووایو چې د دې ټیکسټ چې دی د دې لیبل صحیح شو دا ما سره سمال دی نو تاسو ته ښکاري دا ریممبر می موږ سره سمال شو نو دا لیبل موږ سره ډیزاین شو به راشو د چک باکس ته به موږ څه ناڅه لږ سټایل ورکړو نو زه به دلته راشم ویټ به ورکړم فار ایگزامپل 4 ریمه او هایټ د دې ما سره 4 ریمه نو چک باکس چې دی دا موږ سره څه ناڅه راغټ شو نو دا برخه هم موږ سره سټایل او ډیزاین برابر شو اوس به راشو د انکر ټک ته دې ته به سټایل ورکړو دلته به زه راشم کلاس به ولیکم او دې ځای کې به ورته ولیکم چې دې ټکسټ موږ سره سمالي صحیح ده دوهمه خبره دا ده چې دې ټکسټ ما سره کلر دی دا د بلوي صحیح شو 500 بلو نو دا په دې شکل باندې شو یو بل خبره دا ده چې زه کله دې ته د کرسر ووړم نو دا باید ما سره انډرلاین شي زه به دلته راشم H اوور دلته ورته لیکم چې انډرلاین دا به زه سیف کوم نو تاسو ته ښکاري چې زه کله کرسر ووړم نو دا ما سره انډرلاین کیږي نو دې برخې سټایل هم موږ سره خلاص شو تکمیل مو کړه اوس به راشو بټن ته به سټایل ورکړو
کلاس بټن ته و سټایل ورکړو، دلته ورته ولیکو چې بي جي بلو فار ایگزامپل 600 صحیح شو په دې شکل باندې. بل خبره دا ده چې دا به پی واي فار ایگزامپل د شپږ ورکوم چې دا څومره ښکاري موږ سره، نو دا ډیره غټه ښکاري، زه به راشم دا به 4. بل خبره دا ده دا به ما سره د دې ویب چې دا به فولي، نو داسې پراپر شو. بیا دې ته دې نه وروسته زه راځم دې ته ټیکس کلر ورکوم، صحیح ده. د دې ټیکس د ما سره کمی وایټ دی، نو دا وایټ شو. بیا دې نه وروسته زه راځم د دې فنټ دی چې دی ما سره میډیم فنټ دی، ما سره سیمی بولډ دی، صحیح ده. نو موږ یو بولډ لرو، صحیح شو، نو دا زیات بولډ کیږي. یو سیمی بولډ مطلب درمیانه بولډ دی. بیا دې نه وروسته زه راځم دې ته دا راوند ډیټ چې دی دا یعنی دا کرنل چې دی دا راوند کوم، نو دا په دې شکل باندې نو تاسو ته ښکاري دا پراپر شکل باندې بټن موږ سره ډیزاین شو. بل خبره دا ده چې د کله دې ته چې زه کله دې ته کرسر وړم نو باید د دې دا کلر بدل شي، صحیح ده. نو زه دلته راځم ایچ اوور بي جي بلو 700 ترانزیشن ورکوم په دې شکل باندې. نو تاسو وګورئ ما سره دې کلر بدلیږي چې کله زه ایچ اوور کوم، یعنی دا کرسر چې زه کله په بټن باندې راولم نو دې کلر ما سره چینج کیږي. نو دا موږ سره د لاګین بټن سټایل او ډیزاین. به دې نو وروسته راځو دا ډونټ هاف اکاونټ دی پی ټیګ ته چې دی موږ سټایل ورکو. نو لومړي سر کې زه راځم دلته لیکم ورته د دې ټیکسټ چې دی دا د ما سره سنټر کې شي، صحیح ده. نو تاسو ته ښکاري دا سنټر کې شو موږ سره. بیا د دې نو وروسته زه راځم د دې ټیکسټ چې دی دا د موږ سره سمالي او د دې ټیکسټ کلر چې دی دا ما سره ګرې دي شي 500 او مارجن ټاپ دی ولري 5. دا چې زه سیو کوم تاسو ته ښکاري په پراپر شکل باندې د لاګین بټن نه دا راښکته شو او کلر هم چینج شو او ټیکس هم سمال شو. بیا دې نو وروسته راشو موږ دې ته به سټایل او ډیزاین ورکو دې ساين اپ ته. نو دا هوبهو دغه انکر ټاک باندې دی، صحیح ده. چې موږ دې ځای کې د فارګاټ پاسورډ لپاره کوم سټایل لیکلی دا به موږ دې ځای نه کاپي کو، دا به موږ دې ځای نه کاپي کو او دلته به یې پیسټ کو. نو دا ساين اپ بټن هم موږ سره تکمیل شو. اوس تاسو راشئ دا خو سمال سکرین دی، صحیح ده. اوس که تاسو راشئ دا میډیم سکرین ته واړوئ نو تاسو ته ښکاري په پراپر شکل باندې به موږ سره لاګین سکرین ډیزاین شوی، صحیح ده. تاسو کولی شئ چې دلته ایمیل هم ولیکئ فار ایگزامپل limar@gmail.com صحیح شو. په دې ځای کې چې تاسو پاسورډ لیکلی شئ فار ایگزامپل دلته ریممبر می چیک باکس فارګاټ پاسورډ، صحیح شو. لاګین بټن او ډونټ هاف اکاونټ ساين اپ بټن باندې تاسو کلیک اخیستلی شئ. نو دا فورم موږ سره ډیزاین شو او دا موږ سره دریمه ویډیو تر بلې ویډیو پورې د خدای په امان.